مې زیړ کېږي طبیعت مې ګډوډ دی ځان پرېشر لږ چې کومه چې څه وجه ده الله خیر الو راځه کې ځان مې پرېشر چې کوو دا ولې رنګ مې زیړ کېږي ما چې څه وجه ده الله دې سټکوري کا ستا د ورکوټوالي نه رنګ زیړو تا به خاوره خوړه خاوره خو مې ځکه خوړه هغه مې د وطن سره مینه وه دې پاشا پر خپل سیټ کېنه شابه او دا راته وایي مریضان خو نور راغلي مریضان راځي خو ټول مات کړ راځي جی چې سم یې هغه تاله راځي هغه کور کې ناستي زما مطلب دا دی څوک د موټر سایکل نه غورځېدلي په یو ډېر موټر سایکل چېرې څوک د بله چېرته را پرېوتي باندې ویلو ځوري او څوک پکې هسې پړه سختې راخلي بلتکه خو چلې چې کم بیماري هغه به موږ له راځي چې کم سم یې خپل کار روزګار پسې ځي دلته مریضان یو غوبل تاس کړی وایي ډاکټر صاحب به کله راځي او ډاکټر صاحب به کله راځي او تا نه زه یو تپوس کوم زه چې د خپل سټور دوايانې مریضانو ته ولیکم ته ورته بار څه دی دا څښا شوي دي دا څښا شوي دي ته الله سټکورې که دا دوايانې به زه کور ته وړم ټیم بې ختم شوی دی که نه دا خو زما نه مړ شوي دي دا دوايانې د بوتلې دقلته پرتې دي ګوره ته ما دلته ځان سره څپې راپاره کړې وې صحیح ده تا بیا وې زه د انجکشن چلي زده کوم نو اوس راته پلار کېږه ما اوس کمپاوډر یم کمپاوډر نه چې زه راته وایم چې کمپاوډر شوي نو بیا به یې نو ته چې ما اواز راکړې کمپاوډر دا کمپاوډر ځکه اواز در کومه چې ما سره کمپاوډر شته نه دلته مریضان بېنارې وایي پرشه که څه ضرورت وي نو ودرېږه ورته ځان نه یې راته پلار جوړ کړی دي غونډې دوايانې ستا د لاسه خرابې شوې په سټور کې وای کنه ویمه بس نظر مې وسره کا پرې خوستر سره ته خړ کوي چې تا له په څنګه بیمارۍ کې مبتلا شو یاده خو نو وای زړه مې ستړی شو که نه هډوکي مې چیرې پیرې مترو خفه کېږه مه په ډاکټرانو خو مې دا ما کمه وګرځولې او فریادونه دې نه ختمېږي بېګا دې راله ټوله شپه بیا مې خوب ارام کړو بس وای وای هډوکي مې چینجېږي څوک هم د سره یاره راځه بس دا عمر داسې دی موږ ته چې یو پیره بیماري راښکته شوه بیا د اوچتېدو نوم خو نه دي که او ما ته پته لګي چې سندا زوړ شي او لیړه پرې راکاږي نو سټی دومره روبېږي تا دونه اخره کې هغه شي جوړ شي خی عقل دې بیا پوندونه لاړ که نو تا ته سندا کار ډېر بدرنګ مثال دې راکړه مړه یو کار دی مه کوه که نه فول ټایم نه درځي او وچو چوکۍ کې خپل مې بیبي سره ته بوتلی نو ګټ مې هم درته واچو نو یو شپه دې ګزاره شو سر دې بیا هډوکي چینګار کړو خی نو اوس څه وکړمه زه کوم خوا لاړ شم دا چل وکړه که نه زه خو ویمه چې ځان سره د کلي یو څو ځوانان که او به ته دیره کې راله یو قبر وباسه مړه دومره نصیب ته مونږ کم دی داسې تیار ورته ناست دی دا ستا د خبرې پورې مې وي د ما د سر تاجي دا ولې وجدي د دوا ځای مې روکې تاسو نه دي تاسو چې واړه وې که نه نو ما به په دې اوږو ګرځولې پوه شولې د یوې ټاپې دپاره به ما کومو بازارونو ته بوتې ډېر زور مه کوه که نه نو وایم او اوس چې زه بیمار شوم نو ته وایې کم دی نصیب مې همداسې کار کومه پیښې مې مه کوه متره د مشرانو خبره وی زوړ شوې خو باقي څه نشم همسکه نه ګورې ښه دی داسې کار کومه بازار ته ځمه چې د چا نه به تپوس وکړم د یو ښه ډاکټر تا د به چېته یو ډبل ډوټۍ وړم چې کاوې سره یې وخورې ډبل ډوټۍ دی یاره بس څه به نه ویمه نو دا چل وکړه که نه چې لږ بادام وګوره کاجو ګوره اوسکې ورسره وګوره پېش دا خولې مې پرې لګو چې لږي هسې نه پهلۍ چې مې نه به دې وایي الله به خیر کړي زه لاړم زه تا دې څه غم کومه ښه کېنه وخوره که نه وخته غټېږي دې خفګان سره هماغه بادامه چکې وګوره ښه بیا زه نشم ماتولی ګولې ته خو دومره ټیم تېر کړه کمپاوډر انجینر
تا تمانه بلی چې دا آرډر مو وایا نو زه خو تا ته خبر ټکوي ما تاسو کوم یادوئ آرډر نو خو دې اوس مې به خوله وخوږي اورډر دې ستاسو نو زه وکړم دا خپل مخ وایا وکنه دا خپل په لګ راټینګوا خاصی ښه دا نه مریضانو ته تکلیف دی وای راشئ چیک اپ وکړئ زبر زما او دلته خیال کا وخه مهربانه دي مهربانه السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام بخیر کینا ډاکټر ته خیر دي ډاکټر صاحب ها. دنیا وګرځیدم ښه. دا بلډ پریشر مسله مې ده کنه ها. چې چالم لاړ شم دا وینې راکې او کار نه کې بلډ پریشر مې په مخه ډېر د پریوزي پریوزي دا ډېره غټه مسله ده دومره غټه مسله ده چې دومره غټه مسله دا مسله بس دا نه ایستل غواړي یاره بس خو دا وواته کنه نو غټ احسان مې ده د دنیا دوایانې مې وخوړل ته به څه څنګه ته به څه څنګه سمه دې یو دوه څه لکه اره له روایت کړه ورم نه کړم باندې ساته نو me la presa di vieja voy a tener. Está usando. Está usando. سيدك سيدك كمان سيدك ها إلك دا سكي لك سكي يا إلك دا تسكي لا بلا كده لا دا بيشر دزي پریدا تاسو کې دا سپوري ولو یارو کې پریدا راولي لا بلا presa me escata hacer no me ha pasado dos más de la presa de verte سره راشي نو دې کته چلې الله دې په لیوانو ستو باندې خوري کا بلډ پریشر چې چا پروتي ناغره د وې سره پر کیږي تا په سر د لاندې کړو ما یې بلا presa de خونه ورته لاندې ترې ما دې بار راشي شمړه کېدو وته نه راځه فکر سټ کوري کا کینا بلا presa me pregunté پریوته دې دا څنګه خلک کوي بلا presa me papá que por راشي دې په پرې سره لاندې بلا presa me تا سره راشي دا بیاشه دا کمپیوټر دی خدای دې ځان له سټ کوري کا دی مالکار ګوري سو پمړه کی هاي ها ها ستا بلډ پریشر پروف دی ته دا ذکر کې کنه جی چې ته بلډ پاریس کې صحیح دی نسل دوايانې او نه یو پاریز چې پاریز دی نه کړي کنه نو ته نه حقيقي او زه ته دوايانې اسی سم خا خپل مې ټیک شي دا ما وګړي دي پاریس وګړه تخې کو نه هاي هاي کی سره ته دوايي دي کوم هغه پینو نه یې جوړکړي ته وتا وګوره څنګه به لګي الله دې به څنګه جوړ پاسه هغه پینو نه اخلاص کړو زه به دوی نه کوم کنه دې خو باسه ده ما له خدای په لیوانو سپو خوري کې چې ته مې ځان سره کړې یس یا سرجی دل چرته لوډر والا ابا چلے ان خلک بغیر کی څه کې بازار کې کر کې دا موټر ته به اړم کړی دا چا به لنکوش ته اړم کړی ځان له بکارو ګوري دا دوی ورکه دا ولا ورکا دا سټور نه ولا ورکا ها ای پاک پروردګار نو چې هغه کومه ساده ګولې دي نو هغه مال ځان سره روستل ته مې ځان سره نو کار کړی دي زما د پارم چې ته سم انسان نو من سره ټول د دوانه ډکته ها په ټول دوه ته کړي او چې هغه دوی پرته اسپایرو دوی دا زما مطلب دا کنه چې دوی بزاله بار راوړي دا کم از کم دا واته 9000 روپو دوی دا ستا دماغ خراب دی ولې زه اپریشن نه راغلم څه دماغ دی خراب دی لري شه 2000 روپو ما څه سګي هغه ته نه کار نشته دی دا 2000 روپو دوی دې طریقې نه لاله درګوره په دا خراب ده دا ځان چې رستورانت نه ماته دوی راوړي پسر لمه درګه واجی ورې خدا را ته و چې دا پریز سدي کړي زما پریز هغه نه پیګزري په کومه نه جربو کې چې مخه رسېد دې کنه لکه ساروي خورا یو خراب دې ورته کوا د دې نه مرګ نشته ټیک شو ډېر دا درو بسم کړ د پال پریز صحیح ده ډېر مانه خوشاله شو مې باندې ته به رسو ګورو خبره پیسه راغا څه شي پیس 1000 روپے پیسه د پیس څه خبره
پیسه؟ ها. ډاکټر صاحب سره ته کیناسته ها. پال پرې دې ته خو ما یو څه کونډې راوړې ها. دې پیس پته نه مانی خلک زه روپۍ د دی علي ها بس خوش ته چې مګر زمانه ما یو څه کې راغلا خو ته چې مګر زګې بیروزګاری دی لا نه ډاکټر ساس کړي کوي د څه نه خبر ته نه څه کې راځي اے پزوی صدقه موږ ځان ته پریدو مریضان به پردي دا مې څنګه وګورې اسخا دوی مې درکړه کنه دا خورې د لارې جګړې اسماعیل دلته د کلینیک ته اوس دی راوړي کمپیوټر دی خراشه جیټر تا ته معنی وی چې آرډر بنوي اے دې خله مې پیروختي دې په دې ډر باندې مې خله وروخته نه څوک او صرف په پښتو کې ډر دی کنه په انګلیش کې وتا ډر وای نو آرډر وایا کنه خی دا راته وایا چې هغه مریض له دوی ورکړه کنه نه جی دوی نه ور نکړه ولی ما چې ناغره دوی ورکولې د الماری نه او کوم بوتل به مې راغېسته هغه به سي جهل کو هر یو بوتل د سي چړې سره کړی و هغه دا هوته بیماری ده وې ځان اورم خدای دې ستاره سوځېدل شونډې خوري کی ټیک ودا تا ویلي چې دا بار سٹور کې والا ما ته ستاره خپل په دې ستاره خپل جراثیم زیات دي دا چې دا زمونږ چې کومه دوی پرته ده د ټول تیار جراسمین دي نو یې ورکه نه ته ما ته دی وایا کنه چې دا به زه دې کندې ته دخل ته غورځم زه به دا خرڅوم اوس نه ها واپس یو ته جمع کا چاته جمع کا ستا د لاسه په دې ټیم موړې دو ها به ورټیک ته جی او پیسه پیس خجی خبره راکو خدای وکړه راکړې یې فارکه لارې سټ کړې کا ګوره ته به اله ډاکټر کېږي چې ته زما په نقشه قدم لاړ شي ها بس به ورټیک ته زه به نه پستا په نقشه قدم باندې زما او دا راته وایا چې زما دلته کې د کلینیک دراتګ نه مخکې تاسو کار کوو ما به کباړ کار بس صحیح ده تا نه بیا ګیلم نه ده پکار زما د سره الله نه غری کې چې یو کباړي مې راوسته او دلته کلینیک کې مې کېنه ای ما ورې زیواز کړ ټینډه باوي لویا پراڼوي کا پیر ساري لورې دی اخباري ټینډه باوي بس دا خپل دغه ته جوړم دا هر سړی وایي زه ډاکټر یم د څه نه به خبر نه وي دوه میاشتې په هسپتال کې تېرې کړې ورو راوشي ته بې ځانه دوکانو کې افرادي خلک وایي زما دا څنګه خلک دي وایي زه ډاکټر یم دا ډبل لوټه پسو ده پسل ده یو راکړه ده کم دی کی ها تازه خو دي کنه دا مې هغه تر بیمار دی ما ته یو وته وای شي ډبل لوټه به کومه پسې دي صحیح ده دا خوشاله شي نه روان دا خو به غتری بیمار دی یو ډبل لوټه مولا راغی شي دا ولکه چانسي یو تاسو به نه راکاو چې ته خو دې ډاکټر ته معلوم نشي راته مې ولا بوزم یار تره دې ها تره دې څه بیمار یره دا دا پیپړې خراب شي خبره د شکار کا سمیا زما خو اشنا زه د باندې خپه کېږم یو زه تم ما د شکار وو کې د چې مخکې لاړ شي دغه بیس مې ته یو ډاکټر ده او د څه د وی لا سره د خپل وشور غلی ما نو ګزګداري شي دا ټیک ټاک چې مطلب ما به راتلو یم اسلام آباد ته بوسو پنده ته مې بوسو او داری په لو کې ډلې نه کیږي یو خدای ډاکټر کې چاتر به ولا بوزم یا د دنیا خلک ولا راجو دی خی دا چې په واکې دی ورچا خدا ورته مړ ورشه خو دې دې خانه ما سماته ده امر په سټه پټه چې ولې ورشي چې تام باجه السلام علیکم دا ولې راځي نه سکور پروت دی وعلیکم سلام مې مړه راته خرابېږي دې مارکته پورته کېدی نشم بس په یو انګل ورته پروت یم چې بس چې څه راځي چې بس سویسته ما ته غوږ کېده غب د ډاکټر وکړو نه یا دا سکارو شو دا ما مرګ نو چانسي هغه دې کې وی ډاکټر له ورغلو ډاکټر سندس هغه له ورغلو نو بس ولا باندې بوزم ما ته وی چې زه ورلم یو خدای پاک ټیک ټاک کړم نیم خو نه جوړې په منډه ورولم زنانه ده زنانه ده وای د دې زنانه په دې لاسو کې ډېره شفا وي ولې نه کنه خدای شته چې ته هم ته
ډیر شومې ولې؟ ډیر شومې که تا ته ما بادام یاد کړي یا ما بادام والا دکان بندو نن هړتال دی په بازار کې او د بلوټۍ مې راواچې چې ډاکټر نه دې راولم قهوه به درله پخه کړم د پړو او ویس کوه په زه راپاسه الله دې هسې بېسه خوشحاله امین کړه امین ورګه سبزی پخپو مټو کې کړی مړه بس سبکې تازه راواله څوک هم پشاري کوم څه نه نه داسې خو بس شروع بچو که نه چاره تعلیمات ته سړي خوله نه ده یاره جی ورشه ده الله را دنه که شابه مری شابه 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 السلام علیکم ډاکټر صاحب شته ناسي بخیر ناسي راوړه کاکاجي کښېنه هلته راځه راځه کینې کینې الله دې خوشحاله کړه وټوخېږه ټوخېږي بدل دي نور تپوسونه هم ته وکړه زه به دلته ناست یم شابه ډاکټر ته شابه تپوسونه ته وکړه نه ما یې تاسو کړم تپوس پوښتنه وکړې نو ښه به یې که نه ساواله د ګوتو کېږه یاره جی بسړو ورته خرابېږي د کټ نه سره ښکته کړي خوله به ته خرابېږي یو شیز مې مثله ته نه کېږي دا معنی آه. بس خو چې اوبه څښم هم هم راته زړه خرابېږي که چای څښم هم که روټۍ بس خوراک مې نشته نو یو جی یو کارو دی ما اسلام آباد ته بوتو دی جی ما لاهور ته بوتو نه جی نه ډاکټر ته مې بوتلو کمپلیکس هسپتال ته مې بوتو خو ګزاره نه کېږي تاسو ته دا کلینیک چا نه ښوولی اوس چې دا خو ما لاره کې تپو د چا نه وکړو ویل ته کې لاندې یو میډم ناست دی ډېره قابله ده نو تاسو د مې جي راوست ښه مو وکړه او جی ډېره زیاته خبره دې په چاینا کې سبق ویلی دی انشاءالله جی بیماری پته به یې لږې خو ته څه داسې څه دغه دي چې هغې نه پس پته د بیماری پته لګي او څه ټسټونه دي او ته دې بوځه داسې لکه چمن کې چکر ورکړه ورشه زه ورشم جي نه نه ته کښېنه تا سره مې څه خبرې ته کښېنه کله چې انسان بوډا شي د ده مثال د ماشوم شي او جی او دی په پوټي پوټي خبره باندې خفګان او جی، کوي او. په پوټي خبره باندې خوشحالېږي جی، جی. نو ته سره به یو دقه ګزاره کوې حاجي. چې خفه درنه نه شي نه به خفه کېږي. صحیح ده او. او تاسو به سبا له داسې چلو کوئ ځکه چې اوس ټیم بې ټیمه دی خجي خان د ده د تشو امتیازو ټسټ به راوړي خجي چې د هغې نه زه 3-4 ټسټ وکړم چې د دې شیبر یې ده ښه. یا زیړی یې دي ټیک دی. که نه داسې 2-3 ټسټونه به او د جی، هغې او، کوم. او، ښه. نو انشاءالله چې د هغې نه پس به درته زه علاج شروع یاره جی کو د ما راتلو خدای پاک ټیک که کنه نو انشاءالله تاسو له به زه خشته د شاتو بوتل راوړم ولې تاسو شاتو کار کوئ او چې زمونږ اصل کې دا وړې مچۍ نه دي او. مونږ د دې د شاتو کاروبار کوو شات او جی. شات د ټولو نه بهترین شی دی او جی، او. سر دې په ناره یو چمچ خوري خجي ټوله ورځ به سېټېږي. زه انشاءالله زه ورته زه به دغه وکړم او. او تاسو له به د شاتو یو بوتل خو راوړم سار به ټسټ په ټیم راځي انشاءالله راوړم به. صحیح. اجازت دی جی. او اجازت دی سلام علیکم. بوتل چې راوړي که خوشحاله. خبره جی. میډم چې غوره شات ډېر زیات خوښ دي شات ورې خامخا راوړه له موږ د شاتو کاروبار دی انشاءالله د وړو بچو شات په ولر راځه راځه پیسه به راکړه ته پیسه به راکړه دی بوس کله روزي خوشا بس د روزه کنه خدای مسلمانه دنه ناشته تا دا غړو ټیسټ یاد کړو په وړو غړ کارو شو دا واده بچي منډه یې اوسه سبا سهار وختي دې چړومبي دا ټیسټ وکړه چې پته مې ولګي خدای نیک بخت لګ زه خو به پکې پرې خو کنه چې ټیسټ به سپاره راشي کنه پته ولګي کنه چې څه منځ دې راګي خدا صحیح او، ده سبا زه ته نظر خیال ساته دا ولې په منډه وړم مې باندې سبا خدا صحیح ده ځان را سوار دا کنه اوس رانه داسې کله کې کوي هی هو देखियो संपन्या पेड़ों में السلام علیکم جی خیر علي څنګه دې خې جی هم ډاکټر صاحب څه شو ما نه دي كيرا كيرا خير علي اخوي دائما كيرا
دا یې غټ کار وکړو چې دا یې راوړو دا مې زه راوړه. بیخي په انتظار یم د هغې نه راتلونه مخکې ما ویل چې دا راوړي ما وی چې دا ډاکټر صاحب راشي چې ورته یې وښیم. بېخمه چې دا بس دا هغې ته ورسېده هغې ښه. ستا د پیرې نو بس دې هغه ځای کښېنه ما ښه؟ چې ډاکټر سو کې کنه. نه بس بېخمه شه هغه پوه شه کار یې پوه شه ښه مړه ته دا خوله بنده کړه کښېنه ښه چې ورته دا لکه چې ما راورسېده که چې هغې راورسېده یواشه وزرفه کېنه وروره کېنه دا راته ووایه هغه ټسټ یې راوړو خولې نه دې ریاړه جوړه کړه هغه ټسټ یې راوړو چې زه لیباټۍ ته د ورولېږم خدای ته یم نه ټیسټ خبره راته کوي ټیسټ یاره جی ټس خو ما راوړی خو نو څه شو ویم چې څه ویم درته نو څه چلو شو یم ټسټ څه که چې دی وایم لیباټۍ ته ورولم چې زه پلار ته علاج یا تره ته علاج شروع کړم ام ټس خو چې ما په دې بوتل کې راوړو خو یې ما خو دوست کړ. څه ولې دا شات نو څه دا مې جانه